أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو سوسو مسره شروع او هغه خوونه کې رسول الله فرمای چې دین د اسلام د درس وشبته خوونه لري چې دې سه عیسی بچا کې موجوده شي زمونږ الله به جنت لبوسي. تقریبا حیا، رشته وینا، شجاعت او بیان د امانت لحاظ دا تفصیلی بیان شو. نن یو بل خو بارکه بدا خبره کیږي چې کله دا خو په انسان کې موجود دا به جنت لږه او که موجود نه نو به مسله او ځګرانېږي. د دې بدا مقصد نه چې کله انسان غوسه نشي زغملای ته ورته وي چې لکه ته کافر یې ته جنت نه شېتلې مرتکب د ګناه کبیره دا کافر نه دی، خو باید مؤمن انسان جنتی انسان هغه دې ته ویل شي چې دا غوسه کنټرول کړي او زغمي کړي. به زه غوسه او زغمونه دغه برداشت او زورونه دا په یو بل انسان باندې نه کوي. قرآن سره دې موضوع ډېر اهمیت بیان کړی دی. انسان چې کله پای کې سوچو کې به در معلومات کی تقریبا 15 آیتونه زمونږ الله د غصې د زغملو باره کې ذکر کړی دی او د محمد رسول الله په کې او 14 احادیث دي ولس اثار چې ډېری فائدې لري. کظم الغیظ د غصې زغمل ویل سره یو غصه د الله لپاره کول د مستقل عبادت دی. رسول الله فرمایي د الله لپاره غصه کېدل او خلکو سره ورانه کول ودا بهترین عبادت دی او د انسان بل په ورځ قیامت د خپل سوري لاندې کېنی. امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې کله په انسان کې غصه نه وي دا انسان د مرتبه نه وته د حمارت په مرتبه کې ور داخله کتاب علم کې وایي. یو عالم برکه دا راځي هغه درس کولو دی خو نه ملګری نه سو اخو زنانه منس کې پردا وا ذکر پر دې زنانه سره مخه د انسان او درېدل او درس ویل ک قرآن ولینی اسمنګ الله رسول منه کړی دی. خو ډیر انسانانو کې دا مرزونه واقع دي د یوسف پیسو د اصول لپاره ورته زنانه د ودا ولاړ او تقریر به شروع کړي درس ورته کوي دا ورته جرم نه ښکاری او کړه محمد رسول الله په صحیح حدیث باندې شرط عمل کوي نو هغه به ټول دنیا نه ښکار کوي چې لکه دا جرم دی او دا جرم دی او دا تاسو تحقیق وګورئ ګورئ. د دې عالم یو بچو هغه د پردې نه اخو د خپل لاس وړاندې کوي. یو پردې زنانه سره لاس ولګو د عالم په نظر راغی بل هیڅ غصه و نه کړه خو دومره ورته ویلې او نه یوالو چې بچیا ګوره به د کار مکوا مناسب خدا وجلی سخت سزا ورکړي وي چې نور خلکو ته عبرت اخیسته وي خود صرف بے غیرتی وکړه. وې دغه عالم به د کټ کې نه شوز مونږ الله د کټ نه روغ ورزو د امغه غرزدل الله مړ کی د الله به دې کارونه هم دي. او اولیاء الله ورکه د اثر د رسول الله فرمایي چې کله د الله د دین بیزتی کیږي د څه غوسه کیږي لکه پړانګان زمرینو. د عمر رضی الله بارکه دا خبره ذکر شوې ده چې هغه ډیر غوسه کېدو. صبر سیرت درس کې راځي د حاتب ابن ابي بلتعه بارکه فرمایي دعني پریدم چې دا څه ورته و ما رسول الله ورته ویل چې دا خو بدري ملګری د اسمنګ الله ورته ټول ګناهونه معاف کړی دي. دلیل له بده چې د الله لپاره غوسه کوله د مستقل عبادت دی. دلته کظم الغیظ مراد اق انسانان دي چې هغه غوسه شوی د خپل زنانه له بچوله ما تحت ملګرو له دا په دې وخت کې قادر دي چې نافذي کې لیکن کنټرول کړه دا خو چې بچا کې راغی دا به جنت ته ځو کدا بچا کې نه غوړه مسله ګرانه ده. کظم الغیظ ویل چې سنا امام من ایوب نه باندې عالم دی غوي چې الامساک علی ما فی النفس ستاپ د نفس کې چې کوم قهر او غصه ده هغه د کنټرول کړه او بند دې کړه او هغه د ځان سره وزغمله دي ته ویل چې د غصې زغمل او په دې باندې د جنت مسله سړي له برابرۍ کی. امام قرطبي رحمه الله فرمایي يرده فی الجوف د دې غصې زغمل د خپل سینې له واپس کول او پاغه باندې چپ کېدل او چاله نخ کار کول سره دې نه چې دا سړی په دې قادر چې کاری غل شو بده باندې. عبدالله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي وی بل د سې غړپ نشته او غصه یو اجر یده شی غړپ نشته چې دغه اجر د الله په نسبت ډیر اوچته په نسبت سره اق غړپ لا چې هغه انسان د خپل غصه کنټرول کی ځان سره والی او مقصد هم دې سړي په دې خبره کې صرف د الله رضا ده. الله سبحانه باندې قادر هم چې سړي باندې ورمېګ مات کما وی وشم او قتل کوم ای هو ما چې سخت
لیکن صدر رضا لپاره ما خپل غصه وزغمل او دا مې کنټرول کړل نو دسه انسان رسول الله فرمایي ډیر اوچت اجر دې سړي ځان له وګړو الله په دې راضي کیږي معاذ بن انس فرمایي هغه خپل پلار نه نقل کړي رسول الله فرمایي چې کله یو سړی غصه شو د خپل بچو وغیرہ دوله او دا طاقت هم لرو چې دا غصه راولي په دې باندې ور نافذ کی لیکن در رب العالمین در رضا لپاره دا خپل غصه کنټرول کړه او ویل چې بس دا به وزغم او حرکت نه کوم وې دا سړی رب العالمین په ورځ قیامت د ټول مخلوق وړاندې راولي او د حور منځ کې به ودري ورته بو چې بده کې کومه وحور ځان سره اخلي غوالو جنت ته داخل شي دی غصه کنټرول دو باندې به دا سړی جنت ته داخل شي او زمونږ الله ورته کیسه حورم ورکی ابو ذر رضی الله عنه فرمایي وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام موږ ویلي چې کله پتا شو کې وسړی غصه شو او دا په ولاړه باندې نو کیدنی چې کله دغه غصه لاړه په به او الا کني به دي سملي په دې ځمکه باندې ډډه ولګي زمونږ الله به دې انسان دا غصه ختمي ولاړی په دې مقام کې تعالی غصه را نو کینو که په دې باندې کنټرول نشو نو ایسه به د ځمکه باندې سمله د انسان د بدن چې په ځمکه باندې کله کې خودلیش کم ګرمایشي هغه د ځمکه ایسه ورنه اخلي چې وای خصونه به خپل غصه سړی نه نافذي او هغه ځان سره ساتي ابو هريره سے فرمایي چې ورځ سړي رسول الله نبی اے الله رسوله ماته وصیت وکا نبی کریم علیه السلام ورته الله تغضب غصه کېګما به ورته چې مال وصیت وکړه بده شو عمل باندې جنت له داخله شم غصه کېګما دریم کړه دې ورته به ویل بده شو عمل مال وکړه جنت له ور باندې داخل شم غصه کېګما عباس سے فرمایي امام محمد رسول الله په خبره کې سوچ وکړي چې انسان کله غصه شو دغه به ډېر خطرناک کارونه کوي کنزلم تی کیږي او ظلمم تی کیږي او د شاله حزم ته نه ساتل کیږي د دې وجه رسول الله فرمایي چې کوم انسان غصه کنټرولي او زغمي دا انسان په دقه عمل باندې څنګه الله جنت لبوسي د زموږ رب العالمین څومره مهربان دی څنګه اسباب موږ له برابر کړی دي چې دا اوس په کومه طریقه باندې د جنت لور داخل کم او روانه کبا سليمان نقل له وې دوه کسانو چې هغه رسول الله په وړاندې یو بل سره برک شو غوسه شروع کړه وې د یو انسان د سترګې بالکل تک سرې شوې او دا رګونه سم او پړ شېدل نږدې و چې بل سړي باندې ورودانګي جناب نبی کریم علیه السلام ویلې ما ته د شو کلمه معلومه ده چې چیرته د هغه ویلې الله به دا غوسه ختمه کی هغه دا کلمه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دلیل له بدی باندې شکل انسان غوسه شي او دغه غوسه د کنټرول لپاره اساسي سبب شری د رسول الله په حدیث کې اعوذ بالله ویل شیطان دې څه وته چې وته د سړی به قلار شي ابو هريره سے فرمای وی جناب نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي چې ليس شدید بالسرعه دا بشر د پهلوان نه چې سړی بل سړی لاندې شي او چې تګ رزمه کې لري ورځي بلکې پهلوان انسان رسول الله فرمای عقده چې دا کله غصه شو د غصه باندې قادر چې زینا پس کوم وغه کنټرول کړ د ځان سره وزغم رسول الله دله پهلوان ویری دا اوچت انسان دی او زمونږ نبی چې چاله تقدیر ورکړي دا به تقدیر دی د دنیا بس تقدیر نه یو سړی به تعالی غړ القاب درکې چې تپلانی او تپلانی او تپلانی اصلي مسله دا ده چې محمد رسول الله تعالی تقدیر درکې ته پهلوان د رسول الله باندې ځمانه یو بل روایت کې راځي ابي برزه فرمایي وزیر ابو بکر رضی الله عنه خور ورلم وی چې په سړي باندې غوسه وی ما ورته ویل چې یا ابو بکر ته مال اجازه وکړه چې دا تور راواله مو د سره تی و ما عقل ته غرزوم وی چې دا خبره مې کله وکړه نو ایسه غلې ودرېدو وی مال ویلې چې د محمد رسول الله موږ دا خبره اوریدلې دا غنه ورسه موږ حق نه لرو چې بل سړی اوجنو تر دې پورې چې هغه سړی کافر شي منه مرتد شي او هغه سړي زنا کړي او هغه شادي شودي او دې سړي قتل کړي من قصاصا به دور باندې اوجنو دلیل به دې معنی چې ګور ابو بکر فرمایي کله کله انسان چې غوسه شي دې اندازې له ور داخليږي ورزي او نتیجه جوړيږي چې اس جانب مقابل ته اوجل شي قتل دی وکي او دا حق ته بالکل لري نه چې قتلېږي قتل به دې وخت کېږي چې سړی مرتد شو ته به وجني اسلامي خلافت یو سړی شری شو درې واغ زنا کړی دا هغه بوجل کېږي یو سړی روچت شو بل سړی وجل نو اسلامي خلافت به دا سړی را ولې دا انتقام به عالی ګور ابو بکر سی ویل چې ګور ډېر احتیاط کوي بری غوسو کې
ازنه چې تاسو د شو کیفیت نه صادر شي چې بیا قتلونه وکړو ناروا عمل. ابو وائل فرمای ویمو عمر ابن محمد باندې ورځ ور داخل شي وی څه په دې وخت کې وسړیو د غوسه کې چې کله غوسه کې نو فقام فتوضا دینه لاړو او د شي وکی بیرته راغی او به او د شو کې به ویل دی چې مال خپل نیکه دا خبره کړې ده چې رسول الله فرمایلی دی وی چې کله انسان غوسه شي د غوسه د شیطان نه ده او شیطان د اور نه جوړ شوی دی او د قشن دغه خط بدل چې دغه په دې اوبو باندې کېږي نو تاسو بار بار غوسه او د سونه کوي د قشن غوسونه کوي رب العالمین په دې باندې تاسو غوسه کنټرول. یو طریقه رسول الله دا ذکر کړ چې کینا یا پس مکه باندې سملا بل طریقه دا ذکر کړ چې اعوذ بالله بوي او درې منشه طریقه دا ذکر کړ چې او د استعمالول او کته طریقه علماء دام ذکر کړی چې د جره غوسې نه بیسته وځه ځکه ته چې کله جانب مقابل ګورې نو ستاسو د رګونو کې قسم پړسوب راځي په هغه وردانګي وحشت رضی الله عنه شکل ایمان راوړو ورس ان شاء الله فتح مکه کې راځي رسول الله ورته ویل چې تاسو ماتر وجلې وای او بیا ټول کې شور نو اوریدله وی ایمان او اسلام مقبول دی خو لیکن زما مخه لازمه چې اسنه شي غصه میرا شي او غتر میرا شي انتقام روان نه اما خو شو رسول الله به لاړو شام لا انس بن مالک فرمایي ویزو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره په لار باندې روانو یو باندې چې راغی د رسول الله په غاړه کې څادر وو وی چې هم د سیدات څادر د رسول الله نه ونی ولم چې کښې کې چونګې د اطراف خلکو هغه په ادب او تهذیب باندې پوهیدل نه دومره ابتدایي حالاتو وی حتی تر دې پورې چې محمد رسول الله په غاړه کې او د چټ کې د څادر هغه دغونه جوړ شو دومره کله کې راخ کلو وی الله نبی چې کله مخ وروړو ویل که څه وایي وی سمان مال کړه سره صدقې مدخیل کې هم لرا کډیر محتاج یم زه وی فضحك النبي صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله ورته یې خندا وکړه او به ملګر لور چې دې سره ګوره سوال ورکې ګوره امیر المؤمنین امیر الانبیاء په ټول انسانانو کې بهترین انسان او اغله سړی د څه بيدبي کوي چې د صدر ورته راکاږي او به دومره خپکیږي دغه زخمی کیږي چې ایسه د مری په دغمنه جوړیږي واسه قوي مجاهدینو سره خوا کې و په کار دا چې امر دې ملګرو لکړو چې اوچته کې د اسمه کې نه اخلاص کوي لیکن رسول الله په دې باندې چې خپګان ښکارا کې فتوا کوي ایسه تبسم او خندا وکړه او به دې ملګرو له امر کو چې تاسو سره کوم مال هغه دې سره تاسو ور کوي. یو غلام د ابو ذر رضی الله عنه خاله راغی چې د ګړي یو خپه ماته کړي و ته پوښتنه وکړه چې دا چا ماته کړي دا ما وی دی وجنه ماته کړي دا چې ایسه ته مال غوسه شي او مال گزار او زدن راکې نو ته قرباني ګننګار شي ها وی چې کوم سړی ته دل تیار کړي نو زوس هغه غوسه کوم ته د الله د رضا لپاره ایسه ما آزاد کړي ځکه دا خبر اغلب دماغ کې ابلیس راچولې و چې دا ګړي بجې د ابو ذر سیب دی ته په دې مقام کې دی وی ګړي بجې د افخا ماته کا هغه بدل ته پوښتنه کې چې لکه دا چا ماته کړ ته ورته وې ما هغه به ایسه په تا باندې راودانګي شو ولې ماته ولا نو تاب او یو چې کله ته واله وې په دې وخت کې هغه ګننګار شي اگر که دا ادب والدل په کار و وکات ابلیس دل ته رکړې چې اوس ما په ګناه کې واقع کی وې ایسه ما د الله د رضا لپاره ته آزاد کړی تر څو پورې ابلیس په دې باندې خفش وی عدی بن حاتم په مجلس کې ناس او شاور د کنزل وکړه هغه دومره بهترین انسانو ویلکه څومره کنزل شي د مال وکړي نور د زړه کې شته نه وک نور د بزړه کې هغه مرته زړه وکړه وجه دار چې ما ځوانان را روان دي بچی مې ورېرونه مې تر ځامن وي کې دې شي دغه په وړاندې ته مال کنزل کې هغه به ایسه برداشت ونی کې اوسانه انتقام والی هر چیز هم سره الله درزه لپاره معاف کوم کو زور درکې وې ک نور موقع دومره بهترین انسان زین العابدین څخه بدلار باندې روانو وی سړی ویل چې لکه بده کې دا نقصان دی او دا نقصان دی دا څلور نقصان نه ذکر کړل وې دی وخت کې داغه غار چې وغه راکته شو دي سړی اگر چا پرتاو شو ویني وي چې تاسو زما امر لکه کنځلې کوي وې زین العابدین څخه ورته ویل خوشی کې او تر کوه چې خوشی کې ویل کې زما څو نقصان نه دی بیان کړل خلکو له سلورا وې په ما کې شپږ نقصان نورم دي کې دغه ضرورت یې به خپل تعالی بیان کوم وې ایسه سره باندې باندې خجل او په دې وخت ګډیرو قیمتي چپنو سره وار ویغه په بازار کې خرڅ کړو ملګر لوي چې بده کې څومره پیسې وشولې هغه اول ټولې دې سړي لور کې دا کې څه اخلاق او ایسه غسر نور په اسلام کې را داخل شو دا سلف صالحین او امت مسلمان
قران او سنت موږ سو ذهن سازي کړی دا چې ګوره تاسو سره کله د شي کارونه خلک اکثر عمل منخ کار کوي سخت نرمینه بکار اخلي هغه کار واخلي چې کوم رسول الله خصري هغه تربيت بخپلوي چې کوم رسول الله تاسو سره کړی دی محمد بن کعب فرمایي وې د درې خوونه چې کله په انسان کې موجود شو وې د دې انسان د اسلام کامل شو اوچت شو یو پاګه کې دا چې کله سړی غصه شو د غصه بالکل د حق نه ونه باسي په باطل کې ور داخل لیکي دلیل له بدی باندې چې کله سړی غصه شو دغه د نشه کارونه کیږي چې به ناروا کارونه تی وشي د خور کنزل ورته وکی د مور کنزل ورته وکی یو څه گزار ورکړي دوه درې تی وکی دغه به عزت وکی چې پیژنې نه پیژنې څه گزار غل ورکی یو سړی وهب منبه لوي چې د پلاني سړي خو تعالی کنزل کړی دي تاسو دې خبر لږ توجه کوئ وهب څه په یو ځای کې ناسو یو سړی ورته راغی دروازه ټک ټک لوي څوک یې پلان راځه چې کینې شو امر وی مړ پلانې سړی چې ویغه تر پردشي سخت کنځري پلاني مجلس کې وکړي وهب شپ څه ونه کړی چې راځه بد کار وکاو زموږ درته شوی ما هغه ورته ویل ویشنه لکه شیطان بل داګیو قاصد نو امداتي پیدا کړی چې دا شیطانی مال را ورسوله ودا خبره چې کله هغه وکړه هغه په شرمو باندې وشرمې دی وستی ووت دلیل له بده چې کله به یو سړی استغفار راځي او تعالی به دا خبره کوي چې ګوره دې پلاني خو صاحب بارا کې دشي ویلې ته په زیاده دی باندې چې دوه درې شوټونه دغه به شو له سخت کنځلې وکي ورته وایا زما خیر دلته چې په دغه علاقه کې چې ته ولاړ او نور خلک هم وو شیطان به یو قاصد پیدا نه کوم داتې پیدا کړي چې زما خپل راولېګلې او دا شیطانی دی مال وکړه او دا تجربه مې یاد ساته دغه خبره شکل تعالی وکړم دغه شانسه خبره مې ورغله کوي جواب دار چې کېدې شي ما کې دا خبره موجوده و مونږه عاجز یو عمر بن عبد العزيز وی سړي له امر وکړي خپلانه سړي هوا ویغه دا ویل ول کاظمین الغیظ مؤمنان حق انسان چې هغه غصه زغمي وی غلام له دا خبره وکړه چې لکه دا سړی آزاد کړه الله د رضا لپاره لارو ته خوشی کا قرطبی رحم الله د مامون بارک دا خبره ذکر کړي دا غيو مل مرغه او وینځلو چې ترکاری را تیار کوي چې کله ترکاری را تیار کړو د بادشاہ خپل راتلا وی خپل په یوشي کې ونه کتله وی ایسره ټول ترکاری بری بادشاہ را واړوله غصه شوی مؤمنان حق انسان دي چې هغه غصه زغمي یو مې زغمله دا زنانه دومره وکړه او په قران باندې پوي او اسنه شدا ملموج به من انتقام نه ولا عافين عن الناس مؤمنان حق انسان دي چې خلق له بخنه کوي وې دا الله درسره لپاره مې معاف کړي به ورته ویل چې الله د نیکانو سره مینه کوي اسنه چې کړه دې په دماغو دا نقشه راشي او زمانه انتقام ولې الله د نیکانو سره مینه کوي وې ته د رب العالمین درزه لپاره وینځي ما آزاد کړی زب بالکل تزمره دې مخ نزه د سینې شکور لاړ شو باغی مال کې د ترکاری کې مال کم او زیات وي یو بچی دی کار مشه تعالی ګلی یا بل مسله راغلی او په دې وخت کې کو تک راواله او چپړ راواله او څو گزارونه زنانه ولو دې بچو ورګی تاسو ترکاری ولې جوړه کړي دا څنګه عائشہ رضی الله عنها فرمای رسول الله چې کله کول راغی ست ترکاری شته و چې نه به هیڅ به روزش او چې و سرکبونه به چې نعمل ادام په دې ټول ترکارانو کې بهترینه ترکاری امدقه چا به چورته کوم شي مخله پیش کی کتابت به منل نه غو خړلو کتابت به نه منل به دغه بدینه بیان ولا دلیل به دي چې رسول الله به ټول قسم د تربيت کړي دي ابلیس علیه لعنت چې کړه په موږ تاسو باندې حمله کوي د غیر پر اوسو طریقې لري یو امر بالسوء په بد کارونه باندې سړي امر کوي د پردیس نه له وګوره او دا کارو کدا دویم دا منه د الله د ذکر نه غافل کول دریم وسوسه سړي اور واچوي چلکه ته د خلکو لپاره خیر خوې کې دوه تعالی کنزل کې او سره بارے کې د څه خبرې کې زپري د خپل کار پرې ده نه څلورم د فخر دی ری چلکه ته ډېر مالدار یو کته په مسکینانو باندې خرچي وګنو سبب غریبي بچي بلی بل چې الله سنشنه وری ورکړي ځان سره ذخیره وساته او پنځم د کافرانو د اصله عظمت صبر لري کې راشي چې ګوره د څه خطرناک فوج دی او د څه زندانونه دی او د څه سزاګانې دی او دا کار دی او دا شپږم الامانی الکاذبه ودا مومنان اصله ګری شي جنت ته جهنم دی عذاب قبر دی څوک ته راغلي دي دا دروغ دي او هم دامن الاستهواء طالب دا خبره کې شرکه دنیوي کاروبارونو شروع کړ فرید د قران او سنت کله به ته یو منصب راوړاندې کې شرکه دي چې ځان کاندید کو دا شي ځان سره والا فرید دا مسله الاحاب المجادله تم طریقه دا چې سب مقابل کې نور مليان ودري
د مناظرو شلنجونه بدر کې چې حل من مبارز یبارزنا اي څوک به دي چې زموږ مقابله وکي موږ ورته اسلام مقابله له کافر شګنه وسره وېکا د خلکو د مناظرونه دیله بزان نه تیارې چې بس عقل ته مناظره ده او دلته مناظره ده او دلته دا او دلته دا وجدا چې تاسو کار شروع کړی دی او خلک دا نه برداشت کوي نو تام ځان سره به ټوکو موکي کې بندي دا پر خپل بکار دی نه هم تحریم بما احل الله چې کوم شي الله حلال کړی هغه در باندې حرام کی لسم نو مېدی سړي پیدا کی ایو لسم ټنګ ټکور دا په دماغ کې درواچو د دې وجنه د امام شافعي د امام ابو حنیفه رحمه الله دې دوړ امامانو مسلک داري چې کله وسره ټنګ ټکور نه خوند وړي ګوره دا سړي د ایمان نم خلاصي غانه بجانه په وجه کې لګېدلې دي او په دې وخت کې دا دومره خوند کې راغی چې دا لاسونه وسره په خول یو سره د سر د شو خوځول روح خوځول ابن قیم په اغاثه الاحفان کې لګي یو سره د اوګیخ کته پورته کړی دې دوړ امامانو مسلک دا چې سړي د اسلام او د ایمان دایره نه ګوره په بل طرف باندې روان شي هیڅ هم دا خبرونه کړي چې لکه په دې باندې د مذهب نه وځي کدا عمل هم شرط وي ګوره د مسلک نه ورمانه وځي د اسلام نه ورمانه وځي بلکې خبره په دې کې چې ابلیس موږ په هغه کارونه کې را بند کړیو چې کما هغه موږ له پکار نه دی او د هغه کارونه لري کړیو چې هغه موږ له پکار دی استفزاز مشارکه په اموالو کې او د قشن خاندانی اختلافات په دې ګب شپ کې وردن نه کېدل او غصه انسان چې کله غصه شي وی ابلیس دا سړی په دې لاس کې واړی واخلي اړلې راړې لکه دا بالا کله په یو جانب او کله په بل جانب بدګمانه نه پر رب العالمین باندې پیدا کی سپینګیره بشي سبا حرام الله سرلان دي کله سبا مرسل مارا بچي به څوک ساتي لکه تر دې وخت پورې اوی کارو پورې څنګه الله سره حفاظت کړي دي اندیم کوي غیبت کې بری اخته کې پردي عیوبو کې ربخته کې خپل عمل به تعالی خکی وسوسه به درواچ اې دې غصې غمل یوسف دې ځان سره یاد ساتي یو دا چې کم سره غصې غمی دا دلیل دی خبره ده چې د خپل نفس باندې طاقت او قوه ده دیم دا دلیل دی خبره ده چې د انسان سره بس منګ الله د جنت وعده وکي دریم نور ناشنا پیدا پکې دا چې نور خلک به دنه د شر په امن کې او د خیر تمه به لري او د جنتی علامه ده څلورم ناشنا پیدا پکې علماء دا ذکر کړی چې خلک به سره ورورولي کوي چې کله سړی غوسانه کې مړ وي دا سره بچي وخت نه تیرې نو موږ څه دوستانه کوو او پنځم ناشنا د دلیل د صبر دی شپږم دا معنی چې په دې کې ډیر لوی ثواب دی چې کله انسان د الله مخه له ودرېږي ووم جزاء من جنس العمل دا په دې دنیا کې خو په ځان باندې تکلیف راو سو پایزو دنیا کې بس موږ الله پتا پر اخیره ولي ځان له کنټرول کوم شي اتم دا معنی رب العالمین مې دې انسان د رب ورځ قیامت د خیرون نړۍ د امیدونو نه نشه پیدا کې علماء دا ذکر کړی دا وی دلیل به دې خبره باندې چې دې انسان بل کې د ایمان کور جوړ شوی دی او لسم دا چې دا د متقینو علامه ده یو روایت کې راغلی دی رسول الله فرمایي چې کم سړی غصه وزغمه او دا قادری په دې خبره باندې چې انتقام والی وې د شي انسان بل د ټول مخلوق وړاندې راولي د هرو منځ کې به ودرې چې کمی وزغړې غزان سره والا بل روایت کې دا راغلی عبد الله بن عمر فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی وی چې کله انسان غصه وزغمي د الله د رضا لپاره وې د شي انسان له بس مونږ الله ډیر اوچت او ډیر لوی اجر ورکي نبی کریم علیه الصلاه والسلام په قوم باندې تیرېدو پهلوانی به یو بل لاغوي کوله میدان کې بودره ویل کس مو مقابله به څوک وکي رسول الله داخله څه کې دا پهلوانی لړاوي تیری وي اوچت پهلوان تاسو راوخم وي او وی عقل سره چې باغ څوک ظلم وکي او دا د خپل غصه کنټرول کی پاغي غلبه وکي په خپل شیطان غلبه وکي او داغه په شیطان باندې غلبه وکي ځکه هغه ته جنگ له تیارولې یورود کې راځي رسول الله ورځ مرګلو ویلي شرکه په تاسو کې یو سړی عاجز دی خبر نشي دار ابي زمزم غو نشي زمزم دا یو سړیو دوی ویلي ابو زمزم لا څوک دی وېدا د یو سړیو چې کله بسار شدا به ویلي اللهم یا الله انی یقینا ما د خپل نفس او د خپل عزت هبه کړې دی کنزل بینه کول هغه چا بچ ورته کنزل وکړو ظلم بینه کو هغه چا بچ به ظلم وکړو او نبی ولو هغه انسان چې د بچو دا بچاواله حتی رسول الله فرمایي چې په دې دنیا کې څوک بچا باندې ظلم وکړي په ورځ قیامت الله ته بدلا علي وکړه چې مرز وفات کو په منبر باندې کینې شو چې بچا مې تیرې کړې زمانه انتقام والي او سید رسول الله تعالی یا رسول الله زره والي چې نږدې ورته راغی وزما کمیس نو نبی کریم علیه السلام د خپل کمیس نو اوچت و ایسا په دې تشګي او سید رسول الله د خپل کې
مقصد دا چې دا رسول الله اخري ملاقاتونه دی او بیا به سره موږ ملاقات کیږي نه چې غاړه تی ولو دی ارمانو او کم سره چې غصه زغمي علماء دا خبره ذکر کړي دا وې د شي انسان دا الله په ولایت کې ور داخل شي دلیل له بدی باندې چې په درې سوچ په تو خوونه کې بهترین خو چې انسان باندې جنت له ور داخلي کې هغه غصه زغماله د الله لپاره غصه کول په خپل ځمانه دا مستقل ثواب لري لیکن په مسلمانانو باندې چې کله انسان له غصه ورغلا او دا پویدو په دې باندې چې قادرم چې دا کار کما نافذ کما د الله درزه لپاره د وسغمله الله بری په دقه عمل باندې جنت له ور داخل کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک.